نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند ورونو مسلمانانو، سرنگ چی مانا مخ کے زما محترم رور اوستاسو دے محلی دے کلی رور محترم امان اللہ امان صاحب تاسو تا خبر واضح کړه چې امستاسو په دې محله دې کندي کې د طارق حفیظ صاحب او د هغه د ملګرو په محنت او په مشقت باندې 9 کسان د قرآن شریف نه فارغ کړل. ټول وای الحمدلله. دا ډېره لویه د سعادت او د برکت خبره ده چې نن زمونږ ستاسو د اجتماع غونډه د قرآن شریف په خوشحالۍ کې ده. ګورېرونو د سوچ مقام دی، د چا وادي په هغې خوشحالي کوي، څوک پې ډنګ ډونګ کوي او څوک پکې پروګرامونه کوي او څوک نعتخوانان او علما راغواړي. د چا د زوی سنتي، چا کور جوړ کړي، د چا کویدنی او پاغي په مختلفو طریقو خلق خوشحالی کوي او پیسې لګي. ګوري خوشحالی اسې نه کېږي. نن زمونږ استادو دغه اجتماع او د مرګرو چې دا کم محنت کړي دي او دا غونډه جوړه کړي ده، دا په قرآن شریف خوشحالی ده. خدای دې دا زمونږ استادو نصیب کړي. نو په قرآن شریف چې سړی د خوشحالی اظهار کوي او دی وی زما بچی قرآن ازده که زه پې خوشحالی کوم، زما بچی قرآن شریف ختم که زه پې خوشحالی کوم، پیسې لګوم، خیرات کوم، مرګري راغونډوم. نو د خدای په کتاب او د خدای په خبرو چې څوک خوشحالی کوي او په هغې پیسې لګوي، رونو دا د دنیا هم ګټه ده او د آخر هم ګټه ده. په دې الله خوشحالیږي. نو چې یو سړی الله خوشحالی، نو خوشحالی او خفګان د الله په اختیار کې دی. دا انسان به چرتم خدای خفه نه کړي چې زه الله خوشحالوم، الله به ما خوشحالی.
او کدا الله خپکوم نو مهلت پر کوي خو بیا به می خپکای. نو زمون محترم رور زه خدا جان محمد خان محترم په دعوت باندې زمون دا رور ساجد خان کاکړ اغي ته ویلیو نو دی په موږ هم احسان وکړ. منګه هم شکر گزار یو چې دغه نیکه په مجلس کې او د قرآن شریف په خوشاله کې دی موږ هم شریک کړو. او د والدینو جان محمد خان یاره د مرګرو چې دغه ماشومانو په دغه ختمونو کم د خوشاله اظهار وکړ، مینه وکړه، دوستان یې راغونډ کړل. الله دې دیله د دنیا او د آخر برکتونه ورکړي او دغه بچی دی خدای د مستقبل د مصیبتونو بیمارو تکلیفونو نه په امن و امان کې وساتي او الله دې پیدا مور او پلار او رشتہ داران او دا ټول قوم خوشاله او سرخرو کې. ورونو مجلس د قرآن شریف ته نو د قرآن شریف متعلق یو څو ضروری خبره درته کوم. قرآن شریف د الله کتاب او د الله خبرې دی، وحی وته وی او رب العالمین ډیر لوی د عزت په شکل د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي. یو سړی کوي نن خدا عقل زمانه ده، عقلیاتو پسې مونږ په منډه ترړه سر یو. یو سړی وی قرآن شریف ته څه ضرورت دی؟ ورونو قرآن شریف ته ډېر لوی ضرورت دی. یو مثال تاسو له درکوم. د انسان دا سترګې دي، سترګې د سترګه کې دننه رڼا ده او یو بهر رڼا د نور او د بجلی رڼا ده. چې دا دوه رڼاګانې یو ځای شي نو سړي ته فایده رسي. که د یو انسان په سترګه کې دننه رڼا نی، نظر چې ورته وایي، او بار نور هم لګي، سپومې هم لګي، چراغان هم دی، دی د دنیا د دې خوبصورتو د نقشو نه فایده نشي اخیستی. او که د یو سړي دننه په سترګو کې رڼا شته، سترګې جوړې دي، نظر یې ښه تیز دی او ښه برابر دی، او بار رڼا نشته، تیاره ده، نه سپومې شته او نه نور شته او نه بجلی شته، اوس دننه رڼا شته، سترګې غړۍ، بهر رڼا نشته، بیا هم د دنیا د نقشو نه او د دنیا د الله د دې نظارو نه فایده نشي اخیستی. دی به کله فایده اخلي؟ د دنیا د نقشو نه او د دې خوبصورتو نه او د کائنات او د خشته منظرونو نه، او دا چې دا مې زوی دی او دا مې پلار دی، دا به کله فایده اخلي؟ دا به اله دی فایده اخلي چې دننه رڼا مې او بار رڼا مې. ما د یو حافظ نه تپوس وکړ، دا په سترګو نابینه. ما وی حافظ صاحب ته خو په دواړو سترګو نابینه، یو تپوس ته نه کوم پړه د سارمان دی. ما ته وی جیبه تپوس ته وکړم، وی سارمان مې نشته، خدای قرآن را یاد کړی دی او هغې تلاوت کوم پې ډېر خوشحاله، شاګردان مې خدمت کوي او مور پلار مې قدر کوي د قرآن د برکت نه. مې نه سارمان خو به دي وی یو ارمان مې شته پړه کې دا چې دا سور رنګ به څنګه یو شین به څنګه، دا راته پته نه لګي. واقعي کلک او پوس خو په لاس معلومیږي، راکوټې پلن غټ دام په لاس معلومیږي، او د سړي اندازم پس आवाज معلومیږي، په غوږ به معلوم کې خو شین ستوي، سور رنگ ستوي، تور رنگ ستوي، او دا سینری ده او دا نقشه ده، دا به څنګه، دا لویه خبره ده. نو دننه رڼا د نظارو د پاره د دننه رڼا ضرورت دی. او که دننه یو د بار رڼا نی هلکه نو خلک څونه بجلو والا پسې بیا کنزل کوي. د خو سترګې شته، دا بجلو والا پسې ولې کنزل کوي؟ وی ډغرې خورو نظر هم نه لګي، بجلی نشته، دواړه رڼاګانې یو ځای شو، سړی فایده اخلي. رونو دا د جسم، دارنګې د روح د پاره هم دوه رڼاګانې دي. یو د روح دننه خپله رڼا ده، خپله رڼا، او یو بهر رڼا ده. د روح دننه خپله رڼا څه شی دی؟ ادا چې د انسان روح جمدی وي، ولی د انسان وجود د جسم او د روح نه مرکب دی. نو روح پارچا کې شته، چې کم جمدی انسانی روح پکې شته، او چې کم مړ شو روح تلا، چې روح پکې وي
نو خلق کوئی پلان کې سیب بالختم ورتا چي ایر کنډیشنم ورتا آزادای په سر وته لاسونه میږدي او عزت او قدر هم کوي خو که روح تیوت نو بیا وته خلق مړی وای بیا وته نه څوک بالغ دی او نه ورته بیا څوک ایر کنډیشن کولاوي او نی په کور کې عزت او قدرې بیا وسره څه چل کوي څومره زر چې کیریږي خاورو ته سپاري د بهر رڼا ولا ضروري ده که دننه رڼا نی مړی به ورته وی او د بهر رڼا څه شی دی هغه د الله سره نسبت وحی او قرآن شریف ته ګوره که وحی او قرآن شریف نی داسې مثال لکه د سړي سترګو کې دننه رڼا شته او بهر رڼا نشته شکر دی د خدای ډېر لوی فضل او کرم ټول وایي الحمدلله چې موږ له خدای دواړه رڼاګانې راکړې دي روح هم زموږ جمدی دی موږ په الله پیژنو موږ په د الله رسول پیژنو موږ په د آخرت لوی ورځ پیژنو موږ په د الله کتابونه پیژنو او د بهر رڼام خدای زموږ د روح د پاره راکړې ده چې هغې ته وحی وایي او قرآن شریف ورته وایي دواړه چې یو ځای شي نو موږ برونو فایده حاصله کو د بهر رڼا د روح رڼا او د بهر رڼا چې قرآن شریف ته او د رب العالمین د طرف نه وحی ده موږ ته به فایده حاصله شي رونو خاص دا قرآن شریف خو زموږ د فایدې شی شو او ډېر لوی ضرورت دی زموږ د روح د پاره او د انسان د پاره اوس د دې قرآن شریف یو څو حقونه دي دی له خدای قرآن شریف نه دی را لېږلی چې مونږ پې قسمونه خورو دی له نه دی را لېږلی چې مونږ یې ښکلو دی له نه دی را لېږلی چې مونږ ورله خشته رومال جوړ کړو دا ټیک ته چې قرآن شریف ته ګورې دی کې هم ثواب دی که رومال دی ته تو که دی کې هم ثواب دی که دی ښکل که په دی کې هم اجر دی او که عزت دی وله ورکه په دی کې هم اجر دی او که دی خپل زړه پورې دی ونیوه دی کې هم اجر او ثواب دی خورونو نازل کړی الله ګورې دی له نه دی یو څو حقونه د قرآن شریف دي درته بیانو لومبی حق دا دی چې مونږ ورباندې ایمان وړو او شکر دی دا حق مونږ ټولو پوره کړی دی دا الله په کتاب په قرآن شریف زمونږ او ستاسو ایمان دی ټولو وایي الحمدلله ایمان سمانه څنګه چې خدای پاک د ټولو پیغمبرانو کمالات پر رسول الله مبارک ختم کړی دي او د ټولو صفتونو خشتو صفتونو شخصیت الله رسول الله مبارک پیدا کړی دی او د پیغمبرانو خاتمه په کړی د رستو بداغه نه پس بل پیغمبر ناراضي او دومره ښکلي صفتونه شاعر وای لا يمكن الثنا كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر وی کستا مناسب چې کم صفت ته غنه شم ذکر کوله خو صرف دومره بویم چې د الله نه پس په ټول مخلوق کې ډېر لوی عزت او ډېر لوی مقام لري نو خدای ټول د مخلوق کمالات او صفتونه په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوره کړی دي اخیری پیغمبر دی دغه رنګ قرآن شریف د ټولو کتابونو کمالات خدای په قرآن شریف ختم کړی دي او په ټولو کتابونو کې چې څومره هدایت هغه ټول خدای قرآن شریف کې ښودی دي او د مخلوق د هدایت ټول ذریعے پکې الله ښودی دي او د مخلوق هر پهلو پکې الله بند کړی دی ستا انفرادي جون بسنګ تیریږي خدي سره به جون سنګ تیریږي بچو سره بسنګ جون تیرے گاونډي سره بسنګ جون تیرے معاشره کې بسنګ جون تیرے بیا معاشره کې چې جنگ جګړه راشي په سبا ختميږي دا ټول نظام دا خدای په قرآن شریف کې دنه ښودی دی نو جناب خدای پاک پیغمبري په نبی علیہ السلام ختم کړی دا او آسمانی کتابونه پر قرآن شریف باندې ختم کړی دي زمون ایمان بسی ابدای چې قرآن شریف د الله کتاب دی او د الله خبرې دی نمبر 1 دویم دا اخیری کتاب دی دینه پس بل کتاب بن راځي دریم قرآن شریف د هدایت ډیر لوی سرچشمه ده حضور پاک مبارک فرمائی سوک چې هدایت د قرآن شریف نه بغیر په بل کتاب کې لټای وی دی به گمراهی ګوره د خیر او د نجات ذریعہ به زمون قرآن شریف د الله کتاب او مونږ به دا منو
چې امت ته څومره هدایت رسېدلی دی او څومره رڼا د هدایت رسېدلی ده، دا د چا د برکت نه، د قرآن شریف د برکت نه. نو یوه خبره ده چې موږ به په قرآن شریف ایمان لرو او شکر دی دا حق مونږ ټولو پوره کړی دی. ټولو وایي الحمدلله. دویم حق د قرآن شریف څه دی؟ او ورونو ګورې دام درته ویم، دام د الله فضل دی. ګورې په قرآن شریف د ایمان که نه داسې نه ده، د خدای فضل. که مونږ په روس کې پیدا وې څنګه ښکلې شکلونه به مو ازادي به وه، لیکن مونږ به خدای هم نه منه، قرآن شریف خو څه کې خدای به هم نه منه. که چین کې پیدا وې د دنیا منډې ترړې هر څه به راته فراهم، لیکن مونږ به خدای نه ونه، قرآن به هم نه منه. که مونږ په امریکا کې پیدا وې، انګلینډ کې پیدا وې، جرمني کې، جاپان کې پیدا وې، کیدی شي مونږ عیسی علیه السلام ته خدای وې، مونږ به ګوتم بت ته سجدې کولې او مونږ به بوتانو ته سرونه لګول. زمونږ دا تندې چې الله ته لګي، دا سر چا پیدا کړی؟ جواب راکړه الله. او چا ته په سجده لګي؟ الله ته. دا د چا فضل دی؟ دا د الله فضل. په مسلمان وطن کې پیدا کړو او د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو او مسلمان معاشره کې مسترګې غړولې دي او جماعت سره خوا کې نږدې کور دی او کور کې د الله قرآن پروت دی. دا د خدای فضل دی. ګورې رونو دا په تور شکل او په سپین شکل نه ده، دا د الله فضل او د الله کرم. یو سړی وینځه واغشته چې ذهن کې دا خبره کینی او وینځه نیک او د شپې عبادت کو پاسېده، دا لګیا د خپل منځ کوي، دا مولا چې دی مالک دی راویښ شو او حیران دی دی وینځې ته چې ګوره پخوا وینځو نه به خلکو ډېر خدمت هم اغوښته، ټوله ورځ زما خدمت وکړي، د شپې ګوره الله ته مونځ کې څه نیکه ښځه ده. نو دا وینځه چې کله تهجد خلاص کړل نو دعا یې کوله، لاس یې پورته کړ، وی یا الله وی ستا چې ما سره کومه مینه ده خدای د هغې مینې په خاطر خدای ما خو وبخه او ما جنت ته بوزه. نو دا مالک ورته وی وینځې غلطه شوې. وی ولې؟ وی تا څو وی؟ تا دا وی چې الله چې ستا ما سره کومه مینه ده د هغې په خاطر. نو تا ته څه پته لګي چې د الله د سره مینه شته او که نشته؟ هر چا ته خپله مینه معلوموي چې د ما فلانکي سره مینه شته، دا پته نه لګي چې د هغه را سره شته که نشته. نو تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته که نشته؟ داسې وایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده، تا ته خپله مینه معلومه ده، نو الله د هغې په خاطر زما دا سوال قبول کا. او وینځه ورته وی نه حضرت ټیک مې ویلی دي. وی تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته؟ وی که ما سره د الله مینه نه وي نو ستا غوندې به کټ کې اوده پرته ومه، دا چې په نیمه شپې را پاسولم او ځان ته ادرولم او سجدې ورته لګوم، دا را دې دلیل دی چې د الله را سره محبت او مینه شته. داسې ده که نه؟ الله اړه کې واچوي که چې خوږ خوږ پرېږده، اله اودس وکړه، اله مونځ وکړه. الله تاسو اړه کې واچول چې جومات کې د قرآن شریف مجلس او پروګرام دی، جومات ته لاړ شئ. دا زړونو کې اچول څوک کوي؟ رب العالمین کوي. قرآن شریف کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. حضور پاک ته بعضې خلک رالل، جی زه ګورې مونځ کوم ښه، جی ستا د وجې نه زکات مې م ورکړه، دا مې م وکړل، دا مې م وکړل، داسې ګډوډ خلک هم پکې. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یمنون علیک ان اسلموا، دی پتا د مسلمانۍ احسان راړی. قل او آیا وته ای پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپلې مسلمانۍ پرځونې احسانونه وانړوئ. ګورئ دا څه کوئ؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زمې احسان قبول کې چې د دنیا سره او سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې واچوله. ټولو وایي الحمدلله. دا د خدای فضل دی. دولت څه شی دی؟ مال څه شی دی؟ بچی څه شی دی؟ کلاشنکوپ او دغه څه څیزونه دي، دا خو درنه پاتې دي. اصل زندگی د قبر الله سره مخامخ کېږي، ابدي په ایمان خشته کېږي. رونو ګورئ بچی به دې په ایمان خشته کېږي، مال به دې د ایمان د وجې نه په کار راځي. خدای دې زمونږ ایمان نصیب کړي. نو دا د خدای فضل دی چې په قرآن شریف زمونږ ایمان دی. خدای زمونږ پړه کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. بچی ورته کېناو
خدای زمونږ په کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. رومال ولا خشته جوړو، سینې پورې نیسو، ښکلو یې، او عربي ژبه ده. ګورې څوک پې پوهېږي نه، ترجمې ته هم خلک کښېني. بچې وقف کی مدرسې ته ولېږي، علم پې کوي، حالانکې ظاهري پکې څه فایده نشته. ظاهري فایده موږ د پیسې ته دولت ته وایو، اخرت کې فایده ده. نو وروڼو لومبی حق دا دی چې قرآن شریف ایمان او دا د خدای فضل زمونږ د ټولو شته. بیا ټولو وایي الحمدلله. دویم حق څه دی؟ هغه دا دی چې موږ په قرآن شریف عمل وکړو. عمل دا بنیادی خبره ده. خدای پاک قرآن شریف کې فرمایي اقیم الصلاة، منځ وکړئ چې موږ منځ وکړو. آتوا الزکاة، زکات ورکړئ چې موږ زکات ورکړو. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. څوک چې بیت الله ته راتلو طاقت لري حج له لاړ شي چې په حج وکړو. او د رمضان روزې من شهد منکم الشهر فلیصمه، چې د رمضان روزې ونیسو. د وعدې پابندي وکړي. کم سړی چې د وعدې پابندي نه کوي، قرآن شریف کې الله وایي دا ښه سړی نه دی. د وعدې پابندي کوئ، زنا مه کوئ، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. بچی مه وجنئ، جمدی لوڼې به کافرو خښولې. لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. ماشومان وجنئ، ډوډۍ به څوک ورکوي؟ وی تالم زه ډوډۍ در کوم او ستا دې بچولم ډوډۍ ورکوم. زمارونو دا د قرآن شریف احکامات دي. ګاونډي سره به ښه سلوک کې، د مشر به قدر کې، د مور پلار به قدر کې، و بالوالدین احسانا، ښه سلوک به کې، قتل و قتال به نه کې، جګړې به نه کې، کنزل به نه کې. دا په قرآن شریف عمل دی. خدای دې زموږ عمل پې نصیب کړي. دریم حق د قرآن شریف سره تلاوت ته چې مونږ یې تلاوت وکړو. شکر دې دا حق هم شته. دومره تلاوت په مخ د ځمکه د قرآن شریف چې څومره لوستونکي دي، په مخ د ځمکه د یو کتاب نشته. ډېر لوی تلاوت د قرآن شریف کېږي او ډېرو خلکو ته یاد دی قرآن شریف، حافظانې دي، هغې یې څومره تلاوت کوي. 15 کاله مخکې مې یو رساله کته، اقوام متحده 2004 کې مې غالبا کتلې وه، نو 6 کاله وشو. اقوام متحده یو سروے کړی وه او یو ریپورټ یې شایع کړی. هغې کې لیکلي چې په مخ د ځمکه د مسلمانانو د کتاب د قرآن شریف نن سبا 2 کروڑه حافظان دي. ما دا دې غلط لیکلی دي. ټیک تاغوی خپله سروے کړې ده، لیکن اتمانزو تاغی نه دي راغلی چې جماعت په جماعت ګرځېدلي چې څومره حافظان دي. میرې ته، غزګي ته او ډیرې ته او شورګرې ته او نیموړی بابا ته هغوی نه دي تللی. دا هغوی د کم ځای نه جمع کړي دي، دی د مدرسو نه اغشتي دي. لکه مثلا وفاق المدارس یو اداره ده، هغوی نه معلومات کړی چې تاسو وګورئ، تاسو د مدرسو نگرانی کوئ چې څومره حافظان دي. دارنګې په انډیا کې، دارنګې په سعودي کې، مسلمانانو ملکونو کې، کافرو ملکونو کې د هغوی سروې ده. هغوی ظاهر ته کتلی دي. زما خپله اندازه دا ده چې انشاءالله د قرآن شریف حافظان دا به د 100 کروڑو نه هم زیات دي. مدرسې څومره دي، هغوی دا سروې کړې ده. او رابطة العالم اسلامی دا د مسلمانانو یو د ټولې دنیا په سطح باندې انټرنیشنل یو د مسلمانانو یو کمیټي ده. هغې دا سروې کړې ده. هغې وایي چې په مخ د ځمکه 1 کروڑ 15 یا لکه مدرسې دي، عامې مدرسې. په دې کې د مسلمانانو مدرسې 1 کروڑ 2 لکه دي، 50 لکه د عیسایانو دي، 18 لکه دا د هندوانو مندرونه دي، او دا باقی 15 لکه د مختلفو فرقو دي، لکه یهودیان شو، فارسیان شو، او دارنګې دا څوک چې د اور عبادت کوي. نو د مسلمانانو 1 کروڑ 15 یا لکه مدرسو کې د مسلمانانو مدرسې هغې ښیي 1 کروڑ او 2 لکه. دا څومره لوی تعداد دی. لیکن زما په دې مې اعتراض دی، هغې هغه مدرسې شمېرلي دي چې په غټو غټو ښارونو کې دي. زما په خیال تو اتمانزو تورنګزو ته به څوک دی راغلی چې ټول جوماتونه وشماري. د کار جومات مدرسه ده، داسې ده که نه؟ او د مسلمانانو کورونو کې څونه مدرسې دي. ستاسو په دې محله کې به دننه په دې کورونو کې د قرآن شریف درسونه کېږي که به نه کېږي؟ نو هر کور مدرسه شوه که نه؟ دا د شمېر نه زیاتې دي.
رونو دا ولی دومره جماعتونه او دونه مدرسې او دومره حافظان د قرآن شریف دا ولی دا الله د مسلمان پړه کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. ما یو کتاب کته مرحوم شاه فیصل د سعودي بادشاہ تیر شوی دی او بیا چا شهید کو د 1200 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړم او د سعودي غوندې ملک بادشاہ دا عمر بشیر د سودان چې کم بادشاہ دی نیک سړی دی دام د قرآن شریف حافظ دی. د بادشاہانو په زړونو کې د قرآن شریف مینه الله چولې ده. او سخ کال زمون په مدرسه کې یو ماشوم حافظ شو. زه داسې حیران شوم ما ته مخکې نه پته نه وه. د طالبانو دستاربندیم کوله په هغه دستاربندۍ دوران کې ما ته چا ووایي چې یاره یو څو حافظان دي چې د هغې موکو مخکې نه یې ویلو مې ډېره ښه د هغې رومالونه بندوبست شو چې کله م دستاربندي کوله یو رکوټې ماشوم و یاره ګمان کوم ډېره غلطي وشوه چې ما ته د عمر تپوس وکړه دا پلار نه چې د څونه عمر دی یا د 6 کالو یا د 7 زما په اندازه هر سهار چې به زه مدرسې ته رالم نو پلار سره به ما ته به راغې دا لاس به یې راله ښکل کړ او غټ پټکې به م ورته پلار والو ما یې دی پلار سره به ځي راځي چې کله حافظانو ته دستاربندي کوله هغه ماشوم یې راوست جړا راله روچت یې که په سټیج او په سټیج یې ودرو یا د 6 یا د 7 ګمان کوم چې د 7 نه به زیات نو. ورونو دا د قرآن شریف برکت دی که نه دی؟ وایه اوس شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه 6 گھنٹے کې قرآن شریف به ختمه 6 گھنٹے کې علماء په اعتراض وکړه وی 6 گھنٹے کې ته قرآن شریف ختمه 6 گھنٹے کې خو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے او صحابی تپوس وکړه وی صاحب زه قرآن شریف په څونه عمر کې خلاص کړم. زموږ علما لیکي چې 40 ورځې کې به قرآن شریف خلاصې دی حق دی د تلاوت 40 ورځو نه که دې پس که نو حق دی دا نه. بعضې علما وایي نه 7 ورځې کې به ختمې ځکه 7 منزلونه یې د قرآن شریف که 7 ورځې کې دې ختم نه که نو حق دی دا نه. دا لږ سخت قول دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی او قول چې نه کال کې خلاصوه که کال کې دې ختم نه که نو حق دی دا نه که دا لږ آسان دی. څوک وایي میاشت کې خلاصوه که میاشت کې دې ختم نه که نو حق دی دا نه که ځکه سپارې یې 30 دي. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړه وی زه زر زر لوستی شم وی ښه 7 ورځې کې به خلاصې وی حضرت د دې نه تیز لوستی شم وی ښه 3 ورځو نظر به قرآن نه ختمې. هغه ډېر کوشش وکړه د 3 ورځو نظر یې وله د ختم اجازت ورنک. نو په شاه اسماعیل شهید صاحب خلکو اعتراض وکړه وی ته څنګه 6 گھنٹے کې ختمې. حضور پاک خو صرف یو صحابي له د 3 ورځو اجازت ورکړی دی د 3 ورځو نه د کمې چالم نه دی ورکړی. هغه وی داسې کار دی چې زه به قرآن شریف درته شروع کم او تاسو ورته غوږ کېدی که مې ختم که ټیک که نی نو ستاسو خبره ټیک ته بیا به دا دعوه نه کو. د دهلی په جامع مسجد کې ورته علمام کېناستل او قاریانم حافظان چاته چې یاد و هغې ورته په یادو غوږ کېښو او چاته چې یاد نو هغې قرآن شریفونه را واغېشتل. د مازدیګر منځ شو او د الحمدو نه شروع وکړه او ماښام بانګ یې نو ویلې چې والناس دی قرآن شریف ورسه ټول وایي الحمدلله. دا د قرآن برکت شو که نه شو؟ یو ځل په یو مجلس کې په لاره روانو مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله یو خبره وکړه وی مونږ سره په دې مجلس کې داسې کس شته چې هغه د مازدیګر او د ماښام په منځ کې قرآن شریف ختمولی شي. خلکو یې صاحب دعوه دې ډېره مضبوطه وکړه. دا څوک دی؟ شاه صاحب ته اشاره وکړه نو مازدیګر مونځ یې وکړه او بیا روانو په سفر او د ته وی شاه صاحب دا تلاوت د شروع کا وی یو بل کلی ته د ماښام مانځله لا نور رسېدلی چې قرآن شریف یې والناس ته ورسه. دا کرامت تر دې بزرګان دا خدای پاک باز انسان ته آسانه کی لکه حضرت داود علیه السلام متعلق قرآن شریف کې راځي او حدیث کې مرازي الله ورته د زبور لوستل آسان کړي او ډېر ښکلی اواز داود علیه السلام له الله ورکړی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې داود علیه السلام به تلاوت کو نو مارغانو به مور سره لګي اوازونه به کول او د غرونو به مور سره اوازونه کول
یو چغار به ورسره. او داسې ورته حضور پاک فرمایي د زبور وینا الله آسانه کړې وه، وی چې چا چاته وی چې په دې اس باندې زین واچوه دا راته برابر کا او زه پې سورېږم چې په سفر روان شم. نو چې سړي به زین را واغېسته او اس به زین کو نو ده به بیا زبور خلاص کړی، دا هغه ته الله آسانه کړې وه. او حضور پاک مبارک چې آواز به خشته وی لکه تعالی خو خدای پاک داسې ښکلی آواز در کړی دی لکه د داود علیه السلام د آواز په شان دی. نورونو د قرآن شریف لوستل دا مستقل حق دی او د مسلمان پړه کې خدای پاک دا مینه پیدا کړې ده. نو چاته خدای پاک یادولو مینه پیدا کړې دی یادی، او څوک لګیا دی په قرآن شریف کې دنې تلاوت کوي. څومره تلاوت د قرآن شریف کېږي ځای ووایه. په مخ د ځمکه داسې کتاب شته د قرآن نه ما سوا چې دونه لوستلی کېږي لکه زمونږ قرآن نشته. په جوماتونو کې سار مازدیګر، په مدرسو کې د حفظ مدرسو کې دورونه څومره دي، په کورونو کې جینکې څومره دي په تلاوت کې. قسم دی چې د دنیا خشته ښکلې نعتخواني او یو نعت یو ځل وی او دوباره وی او بیا په درې باره وی، خلک وی لکه امان الله امان صاحب چې د بل نعت تم یاد دی او که دا یو دی راټینګ کړی دی. لیکن د قرآن شریف یو صورت تلاوت چې یو سړی کوي او دوباره کوي او درې باره کوي، چېته څوک پې تنګ شوي دي؟ منافق کوي پې تنګېږي، مسلمان به پې نه تنګېږي، خوند به ورکوي. د روس بادشاه خروشیف، دا خروشیف تلو مصر ته. هغه زمانه کې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر، جمال ناصر به ورته خلکو. نو د یو مشهور قاری تاسو به نوم اورېدلي قاری عبدالباسط، دی په مصر کې پیدا و، جون دی ټول مصر کې تیر کړی دی او آخر کې بیا کویت ته تللی دی، کویت کې مړ دی. خشته آواز الله ورکړی. دی خپل تاریخ کې لیکي چې کله دا خروشیف راغی نو وی مونږ هم بادشاه راوغوښتو، دا معززین راوغواړي چې د بار میلمه راشي. ډوډۍ برابر شو، یو طرف ته د مصر د روس بادشاه هغه سره خپل وفد دی او بل خوا وی مونږ یو مسلمانان. وی دی کې د جمال ناصر د روس دی بادشاه ته وی چې صاحب که دی خوښه یو کلام درته واورم. وی واوروه. وی ما وی چې دی خدا بادشاهان یو بل ته دا سرنا مرنا او دا قصې پسې اورئ کنه، د مې راولي ګډی، څوک د خټکو ډانس کوي او څوک د پنجابیانو او څوک د سندیانو، دا مشهورې خبرې دي. وی ما چې دی کې به هم دغسې لوبه به کېږي. وی دی کې ما ته جمال ناصر اشاره وکړه چې عبدالباسط د قرآن شریف تلاوت شروع. وی د تیار نوم تلاوت ته چې خو کافر دي، روسیان خو قرآن څه کې خدای نه مني. وی د قرآن شریف تلاوت میں شروع کو. وی مالے دون خوان راکا دومره خوان او ډیر شوق سره میں شروع کو. وی ما وی چې خدایا نور کله هغه خلق ستا تلاوت اوري چې ایمان په دې قرآن وي، او نن هغه خلق ستا قرآن اورېدو ته متوجه دي چې دا قرآن خو څه کوي چې خدای هم نه مني. ډیر په شوق مې وکړه. وی جړا راله. وی په جړا کې مې आवाज بند شو، تلاوت بند شو. وی چې مخامخ مې وکتل، وی د روس هغه بادشاه خروشیف او د هغه چې څومره وفد دي ټولو جړل. وی بیا د جمال ناصر نه تپوس وکړو چې دا څه شی ته مونږ ته ووایو، دی خو زمونږ په دې اړه کې دننه داسې لارې پیدا کړې، په معنی هم نه پوهېږو چې دا څه دي، خو دی خو زمونږ دا زړونه بل شان کړل. دا څه شی دی؟ وی چې دا زمونږ قرآن شریف دی او دا زمونږ رب چې مونږ په ایمان لرو، زمونږ په ښکلي پیغمبر زمونږ د هدایت دپاره نازل کړی دی. نو قرآن شریف په کافر هم ګوره اثر کوي. حضور پاک مبارک چې به کله تلاوت کو، کافران به راتلل ودرېدل به ورته. تاریخی خبره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې کافرو تنگ کو، نو بسترې راواغېسته او د هجرت په تکل روان شو. حضرت عثمان صاحب هم هجرت کړی حبشې ته. دم دا سوچ وکړو چې هجرت کو. یو کافر په لاره ورغی، ملک او ملک دا مکې. څه کې ابوبکر؟ وی دا قوم مې نه پرېږدي، نو بس ځم چې ته هجرت کو. زید ابن دسنه دا هغه نوم و. وی نه ابوبکر ستا غوندې سړی
سوال نه پیدا کیږي چې تا خلق وشړي. ته خو د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت کې او خلکو سره ښېګړې کې، دین ستا خپل زمونږ خپل، راځه څوک به هم درته غږ نه کوي. هغه کافر چې د مکې په ملکانو کې او ملک و مشرو په نورو مشرانو وګرځېد، ابو جهل او امیه او عتبه او شیبه، ابو سفیان رضی الله عنه، دا دغه خلکو باندې ابو سفیان هم دغه وخت کافر و، په هغې وګرځېد. وایي داسې کار دی ابوبکر هجرت کو ما راوست، ښه سړی دی، ماشومانو هم خیال ساتي، مشرانو هم قدر کوي، زمونږ میټینګونه او جرګې هم پې درنې وي. داسې سړی دی ولې زمونږ د وطن نه لاړ شي، یو ځي حبشې ته، زمونږ مکه به د ښو خلکو نه خالي شي. ما راوست او ما امن ورک، څوک به ورته غږ نه کوي. د کافرو سرداران ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی موږ دته غږ نه کوو، خو د خپل کور نه بار ځان لره کوټې جومات کې جوړ کړی چبوتره، او دی په هغې لګیا دی د خپل کتاب لولي قرآن شریف. نو ده به جړل ابوبکر صدیق، نو وی چې زمونږ ښځې او بچي په لاره تېرېږي ورته ودرېږي، نو مونږ یریږو چې هسې نه زمونږ ښځې بچي چېرته ګمراهان نه شي، مسلمانان نه شي. مسلمانۍ ته خو بیا ګمراهي د ده په دین نه شي. دی پوهې که چې دا خپل منځ او دا تلاوت د کور کې دن نه کوي، مونږ ورته غږ نه کوو. هغه لاړ هغه کافر چا چې امن ورکړی و، وی ابوبکر داسې کار دی، یو شرط به زما منې چې دا تلاوت او دا منځ به د کور کې، دا خلک یریږي چې زمونږ بچي او ښځې د قرآن اوري، نو مونږ یریږو چې دا مسلمانان نشي. وی ټیک شو، دا شرط منظور دی، دا چې ته وایه امن دې را کړی دی. سمودی په کور کې دننه مونځ کو، بس پرېږدې د خیر ضرورت نشته. سمودی په کور کې دننه مونځ کو، خوند یې ورنه که بیا راووت د کوڅې مخې ته چې کوم حجرې وه او کوم ځای و، په هغې کې بیا هغه خپل تلاوت شروع کړو. د مکې کافرانو ښځې لونه او بچي به راتلل او ابوبکر ته به ودرېدل، او حضرت ابوبکر چې به قرآن تلاوت کو نو جړل به. بخاري شریف کې حدیث هغې ورلل، هغه چې کم کافر امن ورکړی زید ابن دسم، هغه ته یې ویې سړي د حد نه تجاوز وکړه ابوبکر، یا خو یې پوهې که چې دننه خپل منځ کوي او خپل قرآن لولي، او که داسې نه کوي نو بار یې مونږ نه پرېږدو، ځکه مونږ یریږو داسې په خوند او په شوق تلاوت کوي، یریږو چې زمونږ ښځې بچي مسلمانان نشي. او هغه ابوبکر ته ویې شرط خلاف ورزي دې کړې ده، یا ما ته خپل امان واپس که، قوم پیشه او ته پیشه، او یا به کور دننه تلاوت کې بار به نه کې. حضرت ابوبکر ورته څه وایي؟ وایي قسم په خدای زما په زړه کې الله قرآن اچولی دی، او زړه مې دا غواړي چې بهر روزم او زه دې خلکو ته واورم چې واورئ دا قرآن په دې کې څه دی، او که ته خپل امان واپس غواړې نو ما تا ته خپل امان واپس که، ما له د الله او د رسول امان کافي دی. لویه حلقه د کافرو د حضرت ابوبکر د قرآن د وجې نه مسلمانه شوې ده. قرآن شریف کې ډېر خوند دی رونو، خو که مونږ په توجه ورته غوږ کېښو، جنت ته د خدای مونږ تاسو ټول بوتلی کړي. جنتیان چې کله جنت ته داخل شي، الله به ورته قسم قسم نعمتونه ورکړي. د هر جنتي په کور کې به څلور ولې به څلور، یو د شاتو او یو د سوچو پیو آلو، او یو د خوږو اعلی مزیدار یخ اوبو، او یو د شرابو. او د جنت شراب دا به نه نشه پیدا کوي نه به سردردی پیدا کوي، ابه داسې مشروبي لکه د لذت لپاره خلک چې د انګورو د اوبس کې جوس کې. او خدای کم از کم د یو جنتی به دوه یا ښځې، خدای به طاقت ورکړي جنتی له، او بیبیانې به یې څونه خشتی. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي به خوبصورت انتها بی، داسې خشته بی چې د دې په نلي کې دننه کم مغز د بار نه بخکاري، او چې اوبه سکینه به په دې ګړګړو کې بار نه ښکاري، شفاف بی. لکه بعضې د تسبو دانې مزیداري وي، نو تسبو هغه تار پکې د بار نه مخکاري. خوراک به څنګه دی به په کټ کې ملاستی، او چې کم شي ته زړو شي هغه خوراک به له دې خولې له راکوشي. انزل پکې نشته چې دا خیرن دی یا سپری پې شوی د انزل غواړي، د دې ضرورت پکې نشته. سخاوالی پکې نشته،
چې دا ګنیسخه میوه ده چې کومه میوه رو شو کوي فوراً به د هغې په ځای بله میوه زرغونه شي. جامې به سینګی د انارو د بوټو په شان بوټي به څه به د انارو وي دننه پکې دانې وي او څه به د جامو بوټي د جامو شکل به د انار وي چې دی هغه انار رامات کی او ماتی کی جوړه به د ریخم وروځي وا بیچی. جنت کې لوګه نشته تند نشته بیا د اوبه خلک ولیس کې دا ډوډۍ ولې خوري دا به د خوند دپاره لکه باید سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تندی نی او څوک شربت ورکي تږي نه او د خوند دپاره اسکي او جامې به هم خیرنېږي نه لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرنه نی خاصې د خوند دپاره جامې اچوي دې ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړی جامې جوړی چې د پردي کلي کې واده شپږ جوړی دی جوړی نو خیرنېږي نه وایي دا یو مې د اومې ده او دا یو مې د میلمنو ده او دا یو مې د خپې ارتې ده او دا بله د خپې تنګې ده ټول مال ښځو خوړه خفه کېږي د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او د ښځې بچه ته پردي قام کې وادي هم بله پنځلس جوړې جوړی ما تپوس وکړم دا ولې زما یو ماشومه لور ده څو جوړې مې بچې را دومره جوړې څه کې یو کاپي ده که نه ما ته بابا دا یو چې واغوندم نو ایسار له بیا دا ناغوندم خلک ګوي چې دا خو یې پرونه چولې ده متلا یو لیش دی په دې پوهېږي د ښځو دا یو عادت دی او بیا چې ډوډۍ ورته کېږي نو هغه قیمتي جوړه به او روجي په لمن کې یا په لوپټه کې واچوي پیو شرموي زما رونو نو دا مې دې پورې وی چې جامې خیرنېږي نه خلک یې اچوي ولې اچوي دې دپاره چې ودرېږه خلک مې دا دویمه جوړه وویني دا درېیمه مې وویني لکه دا د ښځو عادت دی نو جنت کې به هم جامې خیرنېږي نه د خوند دپاره به یې خلک اچوي. حضور پاک نه صحابه یو ځل تپوس وکړو وی په دنیا په دې ولو کې خو دننه خټه مې او کاڼي م پکې د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته وی یو خټه به مشک او زعفراني او کاڼي به زمرد هیرې لال جواهراتي دا به د جنت په ولو کې دننه وی دوړه پکې شته وی یو دوړه م پکې شته خو هغه دوړه هغه خوره به زعفراني نور پکې نشته او رڼا به جنت کې نور نشتا او شپه پکې نشتا همیشه بروزي غم پکې نشتا تکلیف نشتا یو بل سره بغض حسد نشتا ټول بداسي لکه د انسان یوړو او چې څه پکې غواړي ملاویږي ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولکم فیها ما تدعون څه غواړي وړه کې د څه تیریږي هغه به ملاویږي. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعضې ملکو علاقو او زمونږ د پاکستان د بعضې قبایلي علاقو طالبان هغوی د نسوارو بلد دي وی جنت کې به نسوار ملاویږي که نه برغی پکې شته د نسوارو د ټکولو که یا هغه ټکېدو والا سټکي والا مشین یو ځل اخبار لیکلي په 400 کې دروازې 15 منه نسوار خرڅېږي ما د چا هغه اخبار د طنز نه وخو وی تاسو کلي کې خو 15 منه خرڅېږي مې بنوالو نه م تپوس وکړه هغوی پکې لاچي او بادام اچوي لاچي او بادام یې په سوټو او شرمول نسوار خو سوټه ده ما نه طالبان تپوس کړي ورته اکثر ویم خفه کېږئ مه تاسو کې هم بعضې بی نسوار ښه شی نه دی نو طالبان وی څه دم د سره نشته د نسوارو چې راته وښیئ چې مونږ پې خدای د نسوارو نه واړئ مې ما سره داسې دم دی چې هغه دم د استعمال که بیا به نسوار نه کوې بیا څه شی دی مې د چرګې سوټي ته ګوره که نه دغه شی دی خولې نه چوتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه د سړي په خوله کې پرتی خدای هم د نسوارو نه واړوه که څوک یې کوي په دې ژبه مونږ څوک یادو جواب را الله درود شریف د چا پې وایو رسول الله مبارک او د قرآن تلاوت پې کو که نه کو نو دې کې ګنده چې دی غټ دلیل دی اسراف کې پیسې دی لګي غاښونه حضور پاک وی مسواک مګه چې غاښ دې صفی خوله دې صفی نو ته په نسوارو ګنده کې او بیا بوی هم د خولې نه ځي اوس شکر دې مخکې رواج ډېرو اوس څه ګزاره کړې ده سوشل سیزونه رالل که نه دې سره دغه شو غټ غټ ډبي به جومات مخې ته به لاول ډبې راویسته نو د سپلای کې به ومنډه د جومات به ما د یو سړي دا نسوار څنګه دي مې دا خو ستا د دلیل نه پته ولګېده ستا نه پته ولګېد چې ښه شی نه دی ویې څنګه مې دا یې سپلای کې ولې ومنډل خو جومات ته د وړو نو که نه نو ښه شی نه شو که نه زما وروڼو
نو طالبانو یې نسوار به پکې که نه ځکه لکه چې څه تېرېږي جنت کې میلاویږي نه جنت کې به ګندګي نه قڼه شته نه سترګو چخه شته نه لاړه شته او نه پکې دا ګنده څیزونه شته ښه زړه کې به د دې سوال نه راځي ستا زړه کې بعضې څیزونه به تېرېږي نه لکه د یو سړي پلار په دوزخ کې د کافر دی دا زړه کې به دا نه راځي چې دله سپارش وکړي حضرت ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر دی به فرشتې جهنم ته روان کی ابراهیم علیه السلام به الله ته سوال وکړي الله تا خو ما ته ویلو چې زه به دې نه رسوا کوم او دا خو زما غټه رسوایي ده چې زما پلار دوزخ ته غورځېږي ایو خزی من خزی ابي وی الله به درته وي سر پورته کا سر به پورته کی وی اوس سر ښکته کا نو هغه پلار به خدای پاک د ده د یو څښا حیوان په شکل بدل کی او په ګندګۍ کې لړلې به دی به ترې نفرت وکړي ابراهیم علیه السلام وروسته به شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په دوزخ کې به یې وغورځوي دونه نفرت به الله د ابراهیم علیه السلام د آزر نه د پلار نه پیدا کړي چې دی به بیا سوال نه کوي چې خدای جنت ته یې بوځه نو بعضې څیزونه به د انسان په زړه کې نه تېرېږي لکه د بچي پیدایش چې زما زوی دې وشي دا به د چا په زړه کې نه راځي پردی ښځې ته کتل پردی ښځې ته نظر کول دا به جنت کې نه راځي نورونو جنت کې به خدای دې مسلمانانو له او نیکانو له بالخصوص د داسې نعمتونه ورکي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر نه غوږ اورېدلي نه په سترګو لیدلي کېږي او نه چا زړه کې تېرېږي خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي دا جنتیان به خدای پاک یو ځای کې راغونډ کړي الله به دې تپوس وکړي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه او الله خوشحاله یې زړه کې ارمان ارزو شته نه الله خو چې څه غواړو میلاویږي او ګورې د جنت جون د دې نه اندازه ولګوي چې جنتي به هر وخت د الله میلمه نو د کور ډوډۍ بل شانتي او د میلمستیا بل شانتي نزلا من غفور الرحیم او میلمستیا بیا د چا د الله نو چې همیشه میلمه او د الله میلمه نو خوراک به څنګه دو نمبر مسالې جنت کې نشته او نه پکې دا پایو ګډونو اوبو والا پیشتا صفا سیزونه به ایک نمبر دا الله میلمه به جنتیانو پړم سارمان شتا نه الله خو چې څه تېرېږي میلاویږي وی نه یو خوشحالي پاته دی به سوچ کوي چې بسي نو رب العالمین به ورته وي چې ښه دې خوا ګوره نو دی به څوک د نور په ممبري او څوک د زمرد او د قسم قسم جواهراتو په کرسو به ناستی نو دی به وګوري نو الله به وویني الله به ورته خپل دیدار وکړي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة الی ربها ناظرة خوشحاله به الله ته کتونکي وی یو روایت کې زر کال دی بلکې او یا زره چې او یا زره کال په جنت کې چا خوشحالي تیره کړي د الله په دیدار کې به دونه خوندي چې د الله د یو سیکنډ د دیدار د وجې نه ورته خوشحاله یېري شي الله دې زموږ نصیب بیا به الله راجمه کې څه موده پس بیا به جنتیانو پړم سارمان شته که نه الله بس هغه ستا دیدار پاتې و هم راته شکر دې میلاویږي نه ګور یو خوشحالي بله شته الله هغه بسي وی ښه غوږ کېدی نو الله به ورته په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع کړي هغې کې به دونه خوندي چې د دې نه مخکې څونه خوشحالي په جنت کې تېره کړې ده یېره به شي دی دونه خوند به او چې کور ته راځي د الله د اواز هغه ګونج به په دې غوږونو کې پروت دی او دا به تمنی چې خدایا دې خدا خوند به بیا کله میلاویږي نورونو قرآن شریف خو زمونږ د حضور پاک په امت دپاره نازل دی د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د امت دپاره خو نه دی او نور کتابونه لیکن تلاوت به الله پاک ټولو کوي ګوره هم به آدم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام هم د هغې امتیان به وري نو که قرآن شریف کې خوند نو د یو نعمت په حیثیت به الله په خپل ذات پاک لایقه شان سره په جنتیانو ولې تلاوت کو تلاوت د قرآن شریف حق دی رونو خامخا کوي بعضې ملګري به وایي ما له قرآن شریف نه راځي په ناظره نو سوره اخلاص خو ستاسو له ټولو یاد دی که نه پېژنئ سوره اخلاص قل هو چې تاسو ورته وایئ مانځه کې لولئ دا لولئ
درې ځله چې چا ولوستله رب العالمین د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکوي. 10 کرته چې چا ولوسته الله ولا جنت کې محل جوړوي. لولی به کنه انشاءالله دا خامخا چې کوم ځای قرآن شریف لوستل کېږي هغې ځای کې برکت وي، په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی الله عنه، کور کې دنه د قرآن شریف تلاوت کو، نو یو غټه کوټه او په خوا به په دې کوټو کې خلک په خپله مسجد ساری ویم پکې تړل، اسې په کوټه کې تړل چې دا به تلاوت کو، اس به ټوپونه وال چې تلاوت به بندو د اس ټوپونه بغل کېدل. سار وختي راغی وی چې تلاوت مې بس کا، بار وروتم د دروازې مخې ته چراغان دی، دا بلفونه چې تاسو لګولې دي داسې چراغان دی او پړقا پړقي د اوریا د راښکته شوي. سارے حضور پاک تعالی وی او سیدا وی ولې تلاوت بندو، وی سیب هغه اس به ټوپونه جوړ کړل او یاریدم چې اس نه پړېوش لې زما پس ویخ پې کې نه رخ پوته مې زویودو، وی سیب تلاوت مې بند کړ. وی چې بار وروتم د دروازې مخې ته اوریا د راښکته شوي ده او خشتخ کل چراغان دی او نورانیت ته دا څه شو؟ وی دا فرشته وی چې ستا د قرآن شریف اورېدو راغلی نورانی شکل کې تولیدې. وی زما د قسمی که تا تلاوت نو بند کړي دا به همدقسې موجودې وي او د دنیا د مخلوق به لیدلی وي. نو اوسم فرشتي وي د قرآن شریف د تلاوت دپاره، خود هغه صحابه د کرامت خاوندو هغې به لیدلی او زمونږ هغه طاقت نشته نو مونږ یې نینو. تلک السکینه تنزلت بالقرآن حدیث پاک کې راځي. نو قرآن شریف تلاوت د یو حق شو. بل څوک حافظان جوړ شي لکه ستاسو په دې 9 کسانو کې یو کس حافظ هم دی. بل حق د قرآن شریف څه دی؟ یو حق بل هم شته رونو، هغه دا چې په معنی سړی ځان پوهېږي، علم یې زده کړي. ولې؟ ځکه دا خدای پاک را لېږلی عمل نه دی. عمل باله کې چې ته پې ځان پوهېږې. یو کتاب په انګریزی کې دی، کتاب ته تر څو انګریزي نه درځي او یا د چا نه دی کتاب د انګریزی ټرانسلیټ کړی نه یعنی په ترجمه دی نه ویلې، نو ته په هغې عمل کولی شي نه. هله به عمل کوې چې یا په خپله ځان پوه کې یا انګریزي خوان ته ووایې چې دې کې څه دي ما پې پوه که. نو دارنګې قرآن شریف ته عربی ژبه کې دی یا خپله عربي زده که ځان پې پوه که. او که داسې نه نو هغه چا نه چې چاله ورځي هغه ته ملا صاحب ما پوه که چې په دې کې الله څه غوښتلی دی. عمل له علم ضروري دی. دا شکر دی ټول شته ګورې ښه، ایمان هم زمونږ ته ټول وایي الحمدلله، تلاوت هم کېږي، حافظان هم شته ټول وایي الحمدلله، او دغه رنګې عمل هم شروع دی الحمدلله، یا لږ یا ډېر، یا اجتماعي انفرادي. او بل علم هم شته د قرآن شریف، بله دنیا مدرسې دي. یو 5م 6م حق بل دی ادا چې د قرآن نظام زمونږ په وطن کې نشته. الله وی الزانیة والزانی فجدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. زناکار سړی او زناکار ښځه 100 دوری ووهئ. په دې عمل شته؟ نشته. بل دی وی السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، غل چې غلو کې یا غله لاس ته پرې کړئ. شته په دې عمل؟ نشته. داسې نو نشته دی. نو خدای پاک دې زمونږ په وطن کې د قرآن شریف د اخیري حق چې د قرآن شریف نظام دی دا د الله نافذ. زما د په خدای قسمي رښتیا درته وایم چې دا زمونږ ولې ډغرې خورو؟ قرآن نظام نشته. که د قرآن نظام راغی خوشحاله ژوند به بیا به څوکیدار تاجت نه، بیا به د ګاونډي نه ضرر نه محسوسوي، بیا به دا نه وی پلار چې دا زوی ولې زما قدر نه کوي، زوی به دا نه وی چې دا پلار ولې ما سره ظلم کوي، ګاونډي به دا نه وی چې د ګاونډي رانه ولې پوله واله، او دا ولې دی یو ګاونډي ما سره زیاتې وکړو ظلم یې وکړو. دا بنی بیا ګوره حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده یو یهودی ته زغره پټه کړې وه. علی صاحب امیر المؤمنین دی ګوره، په کار خدا وه چې پولیس یې لېږلې وې چې ورشه یهودي او 100 ډبه ووهې او جیل کې واچې زغره ته په زور والی دی وسم کړی دی. لیکن څه چلې وکړه، یو قاضي و شورای هغه سره دعوه وکړه فلان کی یهودی سره زغره زمان او شورح سکی قاضی اغم دا نه وای چې سیمن جاری کی یهودی پس چې دې گرفتار کې په زور ته زغره والے ځکه امیر المؤمنین خو دروغ نه وای.
هغه یو سیمن هغه پسې جاری که یهودی پسې بلې علي سے پسې جاری که پلان کې رو دواړه عدالت ته راشي دې ته انصاف دواړه رالل یو خوا یهودی ولاړ دی بل خوا امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه ولاړ دی وای چې علی صاحب ته وی شریح قاضي وې ستا څه دعوه ده وې د سره اصغر او دا زمانه یهودی ته وی دا اصغره هغه وی دا زمانه وی ګواه راوړه دا قاعده چې مدعی به ګوان پیش کړي او که مدعی سره ګوان نی نو چې چا باندې دعوه شوی مدعی غله به قسم ورکړي علی صاحب ته وی ګوان راکا وی ښا وی دا ما سره دا یو زوی دی حضرت حسن دې می ګواه دی او دا یو می غلام دی دا می ګواه دی وی غلام خو تا ذات کړی دی نو دا ګوی بدل قبول کم خو د زوی ګوی خو د پلار د پاره نه قبلېږي وسرونو تاسو نه تاسو کوم حضرت حسن غوند شخصیت چې ګواوی دې کې شک شته د حسن هغه خلده چې رسول الله مبارک بخولوله قسم په خدای رسول الله مبارک خولول یو ځل حضور پاک په وګ کړی دی په دې وګوې ناست حضرت حسن یو سړی راغی وی لکه وی سپوی وی پاجیبه سورلی کې په حضور پاک سوري حضور پاک سوي وی ټیک د چې مرکب سورلی مزیدار ده خو شاه سوارم ډیر مزیدار او حضور پاک بوله شونډه خولولې نو چې کوم شونډه حضور پاک مبارک کول کړی دي هغه نه به دروغ راوځي لیکن قانون د شریعت داسې نه ورته پته و چې حسن دروغ نه وای رښتونه دي قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار د پاره نه قبلېږي وی بس داسې کار دی چې بل ګواشته وي نه بل خو نشته وی خنو حسن رښتیا وای تم رښتیا وای امیر المؤمنین د حضور پاک زومه مرګري خلیفہ خو بهر کې قانون د شریعت داري د قرآن او د سنت چې د ګوی نه قبلېږي دا میراث کړه زغره يهودي ته پاتې شو یهودی چې یو قتل دی مقام تا قاضی ته وای وی صاحب زما فی غواړم وی داسې قانون چې امیر المؤمنین ز په یو ځای ودرول شو عدالت کې او انصاف فیصله وشوه ځکه هغه سره ګواه مضبوط ګواه دی خو شریعت کې برابر نه دی ولا دی رد کا وی دا اصغره د ده انده اصغره ولا ورکا اصغره ولا ورکړه او باس ما ته کلمه شهادت او قاعده دین قبلهم یهودی په عدالت کې مسلمان شو حضرت علی سے بغزغر واغشتا وی دا ستار اسلام په خوشاله کې ستا زیر شو خوشالي دي شو قرآن او حدیث کې د پیغمبر او د الله په نظام کې چې خدای کم نظام بنده لخوا کړو د خدای رسول نو دې کې دلیل تاجت چې دې کې بدمون خیر دا یو حق پاتې دی خدای دې یوازې پاکستان نه پټوله دنیا د قرآن او د حدیث جنډو چته کې نورونو د قرآن شریف د مجلس متعلق د اوسو خبرې مې درته عرض کړې او د قرآن شریف د حقونو ذکر مې درته تاسو ټول خوش قسمت یې چې تاسو محله کې نه کسان دادي ګور یو حافظ او باقی د ناظره دی قرآن شریف زده او حافظ صاحب او دا هغه مرګري هغه مهنت وکړو او خپل بچی راولې رونو قرآن شریف په زده کې ګور حضرت عیسی علیہ السلام پلار تیرېده په امام رازی په تفسیر کبیر کې بسم الله فضائل کې لیکلي دي په یو لار تیرېده یو قبر کې انسان ته عذاب ملاوي ده واپس راتوم هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالي ملاويږي جنت کې دي الله ته رجوع کړ الله اوس خو مې دا قبر وال پیغمبر تک قبر کشف کیږي اوس په دوزخ کې پروت اوس چې اعظم په جنت خوشحالو کې پروت دا ول ودا سړی چې مړ شو دی ګناګار او عذاب شروع شو اور دنه خزه په امید کې حامله پاتې شو د مرګ نه پس د یو بچی پیدا شو بچی رو رو لویدل او د تخوازاب ملاوي ګناګار اوس لک سات مخ کې مور هغه ماشوم بو ته استاد ته کېنو چې د تورات یا بل کتاب هغه زمانہ کې جسو شروع استاد ورته وی قاری سے وایا د الله پنوم شروع کو مو وایو بسم الله الرحمن الرحیم د الله پنوم شروع کوم هغه الله چې ډېر مهربان دی او ډېر رحم خاوند دی نو استاد ورته وی وایا ماشوم مو د الله پنوم شروع کوم هغه الله چې ډېر لوی مهربان دی ډېر رحم کوونکی دی الله وی مال حیا راله چې دنه کم بچی پیدا دی هغه زمانو مخله وزر دل عذاب ورکم فرشتو ته مې حکم وکړ عذاب ته بند کې او جنت ته ولېږي نو چې ستانه کم بچی پاتې له د قرآن شریف تلاوت کوي یا علم کوي بل ته رسي یا حافظ دی رونو تب قبر کې پروت او داغي بدل الله التفاده درکوي
دا ثابت خبرې خدای دې زموږ ستاسو د اجتماع قبول کړي. دغه 9 ماشومان بچي دا د پروردګار خپل والدینو ته رشتہ دارانو ته نیک عمل صالحان لوي کړي. او قاری صاحب چې کوم مهنت کړی دی الله دې ول داغه ثمرات او برکات ورکړي. خدای پاک په دې محل د خپل رحمتونو باران وکړي. خدای زموږ په ځل کې د قران مینه واچي. خدای قران سره محبت نورم زیات کړي. چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی یا خیرات اراده دی کړی دی خصوصا زموږ روډ جان محمد روډ صاحب او داسې نور مرګري حاجی صاحب دی خدای ته ول داغه برکتونه اجرونه په دنیا او آخرت کې ورکړي. کم مرګري دومره کثرت تعداد سره د جمعات ته اجتماع کې د قران شریف ته خوشاله ده پار رالل خدای ته مون خوشاله کې. خدای د رسول الله مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې داغي د جنډې لاندې جنت ته بوتل کې او زمون بچي حافظان او عالمان کې خدای زمون بچي د لو پرونو ساتي. خدای زمون پزړه کې او زمون د بچو پزړه کې د دوستانو رشتہ دارانو پزړه کې د قران مینه سیوا کې. خدایا زمون مشرانو بخي څوک چې جمدی سپینګری مشران ته دراز عمرونه نصیب کې او زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کې. خدای زمونږ په عمرونو کې برکت واچي، رزق کې برکت واچي، اولاد کې برکت واچي. خدای که څوک مریضان یې کورونو هسپتالونو کې ته ول شفا ورکړي. د دنیا او د آخر خیرم نصیب کې. دا جمعات چې د چا جذبه کړه او چا پکې عبادت کړی دا او څوک پکې مهنت کوي او څوک د بجلی بل ورکړي خدای ټول لا دې اجرونه او برکتونه په دنیا او آخرت ورکړي. بیا د سوال کو زموږ حاضر جمع قبول کړي او خدای پاکه د قران په برکتونو موږ منور